ډېر یو وحشتناک ځای ته راغلی یم. تاسې پوهېږئ؟ لومړی دا وګورئ، دا قبرونه دي، ګمنامه قبرونه هم نه دي، نومونه یې هم شته. د دې په اړه زه غواړم درته لنډ معلومات درکړم. دا په ډنمارک کې یو لوی روغتون ده، ټول ډنمارک کې نوم لري او د ده نوم څه ده؟ سنګ هینس د دې شبخانې نوم ده. شاوخوا 1.5 ساعت زه پکې وګرځېدم. دلته پخوا زمانو کې د 18مې پیړۍ په سر کې او له د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې لږ به دغه خورا سمسې ویل کېږي وایي چې دلته په غوږونو باندې ځینې وخت لاس کش کېږي، نو زه په همدې خاطر زه هم ډارېږم چې څه پېښه ونیسي. د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې دلته به هغه ناروغان ساتل کېده او دوی ته به د دوا په شکل چې دوی تداوي کېږي، هغوی چې ذهني ناروغان دي، هغوی چې مطلب فکرونه یې خراب ول یا ټینشن یې درلودی، هر عموما دغه ذهني ناروغان دا به یې راوستل. دلته یو سیند ده، په دې سیند کې به یې دا درول داسې او ټوله شپه به دوی شکنجه کېدل. دې نه علاوه دوی ته یو رقم تابوتونه جوړ سوي ول، زیاتره یې په میاشتو په دې هغه کې په دې تابوتونو غوندې ځای کې همدغسې به پراته وو، فقط ډوډۍ به یې ورکولې. او دې نه علاوه تاسې که راسې دغلته چې دغه هرې ونې بیخ ته وګورئ نو خامخا تاسې ورکې یو مړی پیدا کوئ او یو مړی ورلاندې شته ده، ځکه په سلهاو په زرهاو مړي دلته ښخ دي. دلته وګورئ تاسو، دا یو ښه مثال ده. دلته وګورئ، دلته وګورئ، هغه خوا وګورئ. مطلب دا ده چې دلته نو دونه وحشتناک شاید د شپې څوک رام نشي. دغلته یو کور ده چې دا ډېر وحشتناک کور ده، دا خلک وایي. دلته چې څوک اوسېږي دوی وایي چې دا ډېر وحشتناک کور ده. حتی د مازدیګر ماښام نه وروسته څوک پکې د ننوتلو جرأت نسي کولی چې حد اقل دلته ننوځي او هغه وکړي. عموما نړۍ د 19مې پیړۍ له نیمایي وروسته ډېر پرمختګ کړی. تاسو فکر وکړئ چې ډنمارک هغه هېواد ده چې 8 پیړۍ وړاندې خپلواکي اخیستې ده، مګر دا د 19مې پیړۍ تر منځ پورې دوی حد اقل د رواني ناروغانو لپاره یو هغه نه درلوده چې صحیح تداوي وکړی شي که نه. دوی به د شکنجو د لاره دا کولو، بالاخره هغه شکنجو لاندې په سلهاو په زرهاو خلک مړه سوي دي. او دا وګورئ، ما مخکې یادونه وکړله چې د هر هغه لاندې یو قبر شته ده. دا وګورئ، بل مخکې راسئ دلته بل تاسې وینئ، یعنې د هرې ونې لاندې تاسې یو قبر پیدا کولی شئ او هلته حتی نومونه او تاریخونه دي، خو دلته تاریخونه یې تقریبا ورک سوي دي، که هغه یې ښکاري ډېر کم وړوکي ښکاري. همدغسې د دې بلې ونې یعنې دغه هرې ونې ډک ده چې تاسې وګورئ نو خامخا د یو مړي نښان دا پیدا کولی شي. په ټوله کې به ووایو چې نړۍ په داسې وخت کې پرمختګ کړی ده چې شاوخوا ټول 100 کال هم نه کېږي، یعنې یوه پیړۍ هم نه کېږي چې دنیا ډېر پرمختګ کړی ده. او دا نهایي پرمختګ چې کړی ده یا ټکنالوژي چې پرمختګ کړی ده، شاوخوا دغه د ګوتو په شمار به ووایو یا هم 15 کاله وړاندې. او حال دا چې زموږ او ستاسې وطن په 1960 نه تاسې مخکې وګورئ چې موږ ډېر پرمختګ کړی و، خو دنیا پرې نه ښودلو او داسې حالت ته یې راوستلو چې اوس وخت کې موږ د ټولو هېوادونو نه وروسته پاتې هېوادونه یو. که تعلیم مو وکړ، د تعلیم دروازې مو پرانیستې، نو انشاءالله باوري اوسېږئ چې یوه ورځ به د همدغې اروپایي ټولنه به موږ ته احتیاج وي، لکه نن چې موږ ورته احتیاج یو. نو ډېره مننه. دې باندې زیاتې خبرې کېدای شي چې موږ سره وخت کم و، په همدې خاطر یوه لنډه ویډیو مې وغوښتل تاسو سره یې شریکه کړم. کور مو ودان.